بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو دوه درسونو کې د اسماء موصولاتو بحث او بیان ذکر شوی و. په نن درس کې به مونږ اجرا وکړو د دې اسماء موصولاتو او دارنګې ترکیبونه به یې وکړو. بعضې جملې په کتاب کې ذکر دي، نو د هغو جملو څخه به د بعضو جملو ترکیبونه او د ځینو الفاظو اجرا به وکړو. نو دا ترکیبونه او اجرا دا مسئولیت د تاسې دی، دا به تاسې کوئ. خو زه تاسو ته د یوې جملې ترکیب کوم او دارنګې ورسره لږ غوندې اجرا کوم. تاسو به په همدې طریقې باندې بیا د باقي جملو ترکیبونه او اجرا کوئ او زموږ سره به یې شریکوئ. په دې جملو کې زموږ سره اوله جمله ده جاء الذي ضربک. د دې ترکیب خو اسانه دی. راځو اول د دې جملې د الفاظو د هر یو لفظ ځان ته ځان له اجرا کوو. اول لفظ دی جاء. دا جاء لفظ دی. بیا موږ ویلي وو چې لفظ په دوه قسمه دی، یو ته ویلی کېږي لفظ موضوع، دوهم ته ویلی کېږي لفظ محمل. په همدې طریقې دا په کومې طریقې چې زه اجرا کوم په همدې طریقې به تاسو اجرا کوئ د ځان سره، یا دوه ملګري به سره یو ځای شي. نو جاء لفظ دی. بیا لفظ په دوه قسمه، یو ته ویلی لفظ موضوع، دوهم ته ویلی لفظ محمل. دا جاء پکې لفظ موضوع دی ځکه معنا لري، معنادار لفظ دی. بیا لفظ موضوع په دوه قسمه، یو مفرد دوهم مرکب. نو دا لفظ جاء دا مفرد دی، مرکب نه دی، صرف ځان له لفظ جاء. بیا مفرد په درې قسمه، مفرد ته یو بل نوم ماخذ کلمه. دا کلمه او مفرد دا بیا په درې قسمه، اسم فعل حرف. دا لفظ جاء دا پکې فعل دی. بیا وروسته د معرب او مبني بحثو. اوس دا لفظ جاء په معرب او مبني کې دا مبني دی ځکه دا فعل دی او په فعل کې فعل ماضي ده، او د فعل ماضي چې څومره صیغې هم وي هغه ټول په ټوله مبني وي. دا خبره مخکې موږ ذکر کړې ده. نو دا جاء مبني دی. بیا په مبني کې دا مبني الاصل دی. نو دا د لفظ جاء د اجرا طریقه و تردیزی پورې موږ کتاب ویلی و، معرب او مبني پورې. د دې لفظ جاء پسې دی الذي. په همدې طریقې به په دې لفظ الذي کې اجرا کوئ. اوس الذي دا لفظ دی ځکه د انسان د خولې نه راوځي. موږ ویلې کوم آواز چې د انسان د خولې نه راوځي هغې ته لفظ وایي. الذي اسم هغه دی، دا لفظ دی. لفظ بیا په دوه قسمه، موضوع محمل. پکې دا لفظ موضوع دی، معنا لري. بیا لفظ موضوع په دوه قسمه، مفرد مرکب. دا پکې مفرد دی. مفرد ته کلمه ویلې، کلمه په درې قسمه وه، اسم فعل حرف. دا پکې اسم دی، اسم موصول دی. بیا پسې معرب او مبني کې چې دی دا مبني دی، معرب نه دی. بیا په مبني کې چې دی دا مشابه مبني الاصل دی، اسم غیر متمکن دی. په اسم غیر متمکن کې بیا دا اسم موصول دی، د اسماء موصولاتو څخه دی. ځکه اسم غیر متمکن دا په 8 قسمه دی. په 8 قسمونو کې دا چې د دوهم قسم دی چې موږ کتاب کې ویلی دی هغه د اسم موصول الذي. د واحد
مذکر د پار راځي. بل لفظ د موږ سره ضربه. څرنګه اجرا چې په کومې طریقې چې اجرا موږ په جا کې وکړه په همدغې طریقې باندې د ضربه اجرا هم ده بعینه، هیڅ هم پکې تغییر و تبدیل بل نشته دی. څنګه چې جاء مبني را ته همدغه شان ضربه دا هم مبني دی. څنګه چې جاء فعل و ضربه هم فعل دی، څه فرق پکې نشته دی. پسې دی آخر کې کاف. دا کاف ضربه کا کې چې کوم کاف دی، دغه کاف چې دی دا هم لفظ دی، بیا په لفظ کې لفظي موضوع دی، بیا په لفظي موضوع کې مفرد دی. مفرد کې چې دی بیا دا اسم دی ضمیر دی. بیا په معرب او مبني کې چې دی دا مبني دی. په مبني کې بیا دا مشابه مبني الاصل دی، اسم غیر متمکن دی. د اسم غیر متمکن اته قسمونه او په هغه اته قسمونو کې دا اولنی قسم دی چې ضمایر یا مضمرات یا ضمیر ورته ویلی کېږي. بیا ضمایر ضمیرونه دا په 5 قسمونو. یو ضمیر مرفوع منفصل، دوهمو ضمیر مرفوع متصل، دریمو ضمیر منصوب منفصل، څلورمو ضمیر منصوب متصل، پنځمو ضمیر مجرور متصل. نو دا ضربه کا کې چې دا کم کاف ضمیر دی دا د ضمیر منصوب متصل. صحیح شو. او راځي د پاره د واحد مذکر مخاطب. دا مختصر شان اجرا ما وکړه د دې الفاظو. نو په دې طریقې به تاسو د دې اجرا کوئ. نو راځئ د دې اولې جملې درته ترکیب هم کومه. اوس بیا چې ترکیب نه مخکې دا خبره یاد ساتئ، بیا چې دا ټوله جمله راواخلو جاء الذي ضربک، دا ټوله جمله دا چې دا بیا مرکب دی، لفظي موضوع دی. بیا لفظي موضوع کې چې دی مرکب دی، مفرد و مرکب کې بیا دا څه دی مرکب دی. مرکب بیا په 2 قسمه، مرکب مفید مرکب غیر مفید. دا جاء الذي ضربک دا بیا مرکب مفید دی. صحیح شو. مرکب څه شی دی مفید دی. بیا مرکب مفید په 2 قسمه، یو ته جمله خبریه ویلی، دوهم ته جمله انشائیه. دا پکې جمله خبریه ده. صحیح شو. او دارنګي جمله خبریه دا بیا په 2 قسمه وه، یو ته ویلی جمله اسمیه، دوهم ته ویلی جمله فعلیه. اوس دا جاء الذي ضربک دا ټوله جمله دا جمله فعلیه ده، جمله اسمیه نه ده. ولې؟ ځکه منګ ویلی و چې جمله فعلیه د هغې جملې ته ویلی کېږي چې د هغې اولنی جز فعل وي. نو دلته د دې چې کوم اولنی جز چې جاء دی هغه څه شی دی فعل دی. نو دا کومه جمله ده جمله فعلیه خبریه. راځي اوس ترکیب آسانه شه. ترکیب اوس جاء فعل شو، الذي دا اسم موصول دی. منګ ویلی و چې د اسم موصول نه وروسته چې کومه جمله راځي هغه ته صله ویلی کېږي. صله په صله کې به یو ضمیر وي چې اسم موصول ته راجع وي. الذي اسم موصول، ضرب فعل، په دې ضربه کې هو ضمیر دی چې هغه راجع دا الذي اسم موصول ته دی، هغه فاعل دی د دې ضربه. کاف ضمیر دا منصوب متصل مفعول به د ضربه. ضربه فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول به نه، دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د الذي اسم موصول دپاره. موصول سره د صلې نه دا فاعل شو د دې جاء فعل دپاره. جاء فعل سره د خپل فاعل او سره جاء سره د خپل فعل او د فاعل دا جمله فعلیه خبریه. په دې طریقې باندې به تاسو د دې باقي جملو څه مو کوي اجرا به مو کوي او ترکیب به مو کوي. چې باقي پاتې څو جملې شولې تقریبا 4 جملې شولې. د دې 4 واړو جملو څه به وکوي ترکیب به مو کوي او اجرا به مو کوي. دا تاسو نه غواړم
دا په دې مثال کې رأیت الذین، دا رأیت الذین نه دی، دا رأیت الذین دی. زینه دا زال باندې زیر نه دی، دلته دا کم زال باندې چې زیر راغلی دا زیر نه دی، دا ذین دی. ذین زال باندې زبر دی، زال باندې څه دی؟ زبر. دا زیر دا نشته. اصل کې دی رأیت الذین ضرباک، تسنیه دپاره راځي. صحیح شو. مررت بالذین ضربوک اکرم من اکرمک قرأت ما کتبت. د دې باقي جملو به تاسو دا په کمې طریقې چې ما اجرا وکړله په همدغې طریقې به اجرا مو کوئ د هر یو لفظ بیل بیل، او دارنګې د دې به څه مو کوئ؟ ترکیب مو کوئ. دا زموږ نننی درس.